بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو موږ تاسې فیمل ریپروډکټیو سیسټم شروع کړی ده چې د ولوا په سرطاني او غیر سرطاني ناروغیو باندې موږ تاسې بحث کړی تر اوسه پورې نه. نن به د خیره موږ تاسې زیات تاکید ډاکټر صاحبانو په سرویکس او پر څه شي باندې کوو؟ په سرویکس ډاکټر صاحبانو او په وجینا باندې به ډېر بحث کوو. صحیح سو؟ یعنې د دې په ناروغیانو باندې به ډېر بحث کوو. صحیح؟ زیات تاکید به زموږ تاسې نن پر سرویکس او څه شي باندې وي ډاکټر صاحبانو؟ وجینا باندې. نن به زموږ تاسې پاتالوجي په دې باندې راڅرخیږي. ډاکټر صاحبانو وجینا خو ما تاسې ته ویلي وو چې هغه ټیوب ده چې د غوښې څخه جوړ یا فایبرومسکولر ټیوب ده چې تقریبا دغه چې ده د سوپیریر برخه یې تقریبا 9.5 سانتي متره او انفیریر سرحد یې تقریبا تر 9 سانتي متره پورې اوږدواله لري. په هر صورت ډاکټر صاحبانو په وجینا کې هم مختلفې ناروغۍ واقع کیدای شي او په دې کې شک نسته چې ولوا او وجینا یو د بله سره اناټومیکل تماس لري یا فرج و محفل یو له بله سره تړلي دي که نه، یو د بله سره سرش دي. طبعا ډاکټر صاحبانو که د وجینا ځینې ناروغۍ وي له هغوی څخه موږ پوهېږو ولوا او که د ولوا ځینې ناروغۍ وي له هغوی څخه وجینا متاثره کیږي. نو اکثره وخت هغه ناروغیانې چې موږ تاسې ولوا په برخه کې ویلی کیدای شي چې په وجینا باندې هم تاثیرات وکړي او یا هم د وجینا ځینې ناروغۍ دي چې هغه په ولوا باندې هم تاثیرات لري. صحیح سو؟ یعنې د فرج او د محبل یو د بله سره نږدې اناټومیکي تړاو په دې دلالت کوي چې ناروغي هم یو پر بل باندې مستقیم تاثیرات لري ډاکټر صاحبانو. صحیح سو؟ په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو د وجینا ناروغیانې چې دي دا ناروغیانې کیدای شي چې اکثره یې انتاني وي. د وجینا التهاب ته موږ څه وایو؟ وجینایټس ډاکټر صاحبانو، وجینایټس. صحیح سو؟ او ولو وجینایټس دلته لیکلي هغه التهاب ته وایي چې هم ولوایټس پکې رامنځته سوی وي او هم وجینایټس. په دې خاطر ولو وجینایټس ورته وایي پیژني. په خاص توګه سره دغه ناروغیانې چې وي اکثره چې وي ډاکټر صاحبانو هغه مایکروبي وي. مختلف قسم مایکروبونه لکه په خاص توګه سره بکتریاوي چې له هغې جملې څخه سټیپټوکوکس، سټیفایلوکوکس او اسکاریسیا کولا یا ای کولای کولی شي ډاکټر صاحبانو چې وجینایټس رامنځته کړي. بل همدارنګه ډاکټر صاحبانو هیموفیلس وجینالیس د دې ترڅنګ البته د ډاکټر صاحبانو دا یوه ځانګړې جمله نه ده، دلته زه پکې غلط سوی یم. د هیموفیلس وجینالیس هم بکتریا ده چې د دې تعقیب ده په اصطلاح د تنه نه ده. فنګل ناروغیانې دي ډاکټر صاحبانو یا فنګاسونه دي مختلف چې له هغې جملې څخه په خاص توګه سره کانډیډا البیکان کولی شي چې وجینل کانډیډیاسیس رامنځته کړي. ډېر عام دا هم واقع کیږي ډاکټر صاحبانو. پروټوزواګانې دي چې له دې جملې څخه یې ټروکوموناس وجینالیس، ټرایکومیناس وجینالیس پروټوزوا ده که نه، چې په خاص توګه سره یو ډېر عام سیکشوال ټرانسمیټډ حالت ته یا ناروغي ده چې دا اکثره وخت چې رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو؟ وجینایټس. بل ډاکټر صاحبانو دغه دي ویروسونه دي په خاص توګه سره هرپس سمپلکس دا هم کولی شي چې وجینایټس رامنځته کړي. په هر صورت ډاکټر صاحبانو موږ تاسې مختلف مایکروبي عوامل ولوستل او پر دې باندې مو بحث هم کړی دی چې ښه په هر صورت نو ډاکټر صاحبانو په دې باندې موږ تاسې مختلف میکروبونه ولوستل چې هغوی ټولو چې رامنځته کول ډاکټر صاحبانو وجیناټس. له هغې جملې څخه په خاص توګه سره تر ټولو عام چې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو هغه کانډیډیا ده یا وجینل کانډیډیاسیس. صحیح سو؟ چې دې پیښ ته اکثره وخت ډاکټر صاحبانو مونولیاسیس هم وایي او یا هم دوهم ډېر عام واقع کیدونکی انفلمیشن د وجینا چې دی ډاکټر صاحبانو هغه د څه په سره رامنځته کیږي؟ د ټرایکوموناس چې دې ته موږ ته څه وایو؟ ټراکومونیاسیس ورته وایو. دا دواړه ډیر عام واقع کیږي. اکثره ښځو کې تقریبا وجاینایټس د دغو دوو مایکروبونو په واسطه باندې رامنځته کیږي. ډاکټر صاحبانو صحیح سو.
تر ټولو ښه خبره به دا وي چې یوه ښځه شکایت د وجاینایټس کوي نو وجاینایټس به کوم اعراض ولایم ولري. دغه ښځې چې وي اکثره وخت د سپوختې دردونه لري، لیکوریا رقم دغه لري بدبویه افرازات لري ډاکټر صاحبانو. که چېرته فنګس و پکې یا فنګس لکه مستې غوندې سپین په افرازه یا ژیړ لکم غوندې مواد په سپین لکم وي اکثره وخت په دغه کې راوځي ډاکټر صاحبانو، په خپلو افرازات وجاینل سکریشن کې راوځي. او دغه چې د انکیس اف ټرایکوموناسیس هغه هم سپین بخونه رقم وي، خو دغسې نه وي لکه څه رقم چې د یسټ یا هم فنګس رقم وي، صحیح سو داسې کلک کلک افرازات نه وي. په دواړو صورتونو کې ډېر سخت دغه چې ده د وجاینل افرازات بدبویه وي، بدبوی کوي ډاکټر صاحبانو، صحیح سو. په هر صورت خو موږ تاسې کولی سو د دقیق تشخیص دپاره دغه اکثره وخت دا کسان د ولوا د برخې کې ایچینګ هم لري کا. نو ډاکټر صاحبانو د دغو دواړو دپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې موږ تاسې د وجینا څخه سمیر واخلو او هغه په لابراتوار کې تجزیه کړو. یعنې که چېرته سمیر وڅېړو، په سمیر کې موږ تاسې ته معلومیږي چې سببي عوامل یې چېرته دي. اکثریت ښځو څخه چې موږ تاسې د وجینایټس څخه وروسته سمیر اخلو نو دغه 2 مایکروبه پکې پیدا کولی سو چې هغه به یو کانډیډیا البیکان وي او بل به چې وي ټرایکوموناس به وي ډاکټر صاحبانو، صحیح سو. دا دواړه په سمیر کې پیدا کیږي، یعنې ډېر په اسانه سره موږ تاسې کولی سو چې دا پروتوزوا او دا فنګس پکې پیدا کړو. یو چاته سوال پیدا کیږي چې ولې دغه لا نورو څخه عام دي، ولې بکتریاوې پکې ډېر عام نه دي. په دې کې شک نشته چې وجینا د داخل لخوا څخه د سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیم په واسطه پوښل شوی دی، او سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیم چې دی ډاکټر صاحبانو په انیټ ماپیت کې راځي خپله ده که یا په ذاتي ماپیت کې راځي که یا، نو دا د مختلفو مایکروبونو په مقابل کې ډیر مقاوم ده. په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو سټریپټوکوکس او د نورو بکتریاو په مقابل کې د وجینا خپل اپیتیلیم نو هغوی په اسانه سره ورباندې اثر نسی کولی. نور مایکروبونه په وجینا باندې په اسانه سره اثر نسی کولی. ډیر دلایل دي. یو خپله د خپله د وجینا اپیتیلیم جوړښت دغسې دی چې دا د میکروبونو په مقابل کې دغه دی ډاکټر صاحبانو ډیر مقاوم ده، رزسټ ده. بل داسې ده چې د دې په داخل کې ما درته ویلي چې یو رقم باکتیریا دی چې لاکټوباسیلای دی او هغه اسید ترشح کوي. هغوی هم اکثر د اسیدي محیط خپل اکثره بکتریا ورته اجازه نه ورکوي چې په دې ساحه کې په اسانه سره انفیکشن رامنځته کړي. په خاص توګه سره دغه 2 انفیکشنونه چې دي ډاکټر صاحبانو په هغو ښځو کې ډېر عام واقع کیږي چې د هغوی کوچنی په نس وي، یعنې په پریګننټ وومنز کې. دا په ډیابیټس یا هغه ښځې چې دغه وي ډاکټر صاحبانو په شکر باندې اخته وي، په هغوی کې هم دا ستونزه رامنځته کیږي. دا نه یوازې دغه دواړه میکروبونه چې په هغه کې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو په وجینا کې، بلکې دواړه ډاکټر صاحبانو په عین وخت کې هم په وجینا او په اولوا په دواړه کې واقع کیږي، صحیح سو. شپار سره ډاکټر صاحبانو دغه ګوري دغه یو رقم ترش ده نه، سپین لکه مستې رقم افرازات چې وجینا جدا ټول پوښلی دی. البته دغه سپیکولا یې ورچولې ده. سپیکولا هغه حالت ته وایي چې موږ تاسې وجینا ته اچوو، یو څه یې ډایلیټ کوو او ورګورو چې څه ستونزه پکې روانه ده. او دغه چې دی دا هم سپیکولا څخه وروسته ډاکټر صاحبانو چې کوم رقم افرازات دي د چیش له وجې رامنځته شوي دي، ټرایکومونیاسیس له وجې، ټرایکوموناس وجینالیس، ټرایکوموناس وجینالیس چې خپله څه دی ډاکټر صاحبانو یو پرازیټ ده. دا کولی سي چې وجینایټس رامنځته کړي او موږ تاسې حتی دا پرازیټ کولی سو چې په سترګو باندې هم پکې وګورو، خو ډېر په سخته به یې تر مایکروسکوپ په نوري مایکروسکوپ سره بیا ډېر په اسانه او په روښانه توګه سره معلومیږي. tumor and tumor like lesions په وجینا کې هم ډاکټر صاحبانو سرطانونه واقع کیږي او هم سرطان ته ورته لیژنونه ډېر واقع کیږي. په خاص توګه سره په وجینا کې یو سیسټ واقع کیږي، یعنې د ټیومر لایک لیژن له جملې څخه، ټیومر ته ورته لیژنونو له جملې څخه تر ټولو عام چې دی ډاکټر صاحبانو هغه څه دی، ګرټنر سیسټ یا ولپین سیسټ دی ډاکټر صاحبانو. دا ګرټنر ډکټ سیسټ یا ولپین سیسټ هغه سیسټ ته ویل کیږي ډاکټر صاحبانو چې اکثره وخت د وجینا په جدار کې پیدا کیږي. دا بالکل داسې معلومیږي، اول سړی فکر کوي چې یوه دانه پکې راختلې ده، خو چې بیا کله لمس کړي نو هغه څه وي، هغه فلکچولیشن لري او سړی پوهېږي چې ولا دا سیسټ ده. یا هم که چېرته موږ وجینل الټراساونډ ورته وکړو، ګورې د الټراساونډ کې یو پروب ده چې هغوی ته موږ تاسې څه وایو وجینل پروب، هغه وجینا ته داخلیږي. نو کله چې الټراساونډ ورته وسي دستي معلومیږي چې دا ولا ټیومر نه یا ماس کتله نه ده، بلکې څه ده، یو سیسټ ده ډاکټر صاحبانو.
دا سیسټ په اصل کې ډاکټر صاحبانو داخله له شفاف مایع ډک وي او د داخل د خوا څخه دا خلای د یو قسم اپیتیلیل حجراتو په واسطه باندې پوښل شوي چې په خاص توګه سره داسې اپیتیلیل حجرات وي لکه څه رقم چې وجینا پوښلې وي ډاکټر صاحبانو او نور زیات مایعات په دې کې راټول شوي وي خو د منظرې له نظره داسې معلومیږي لکه یو سرطان د دې یوازینۍ لاره د جراحي په واسطه باندې ایسته کېدل دي دا تر ډېره وخته پورې اسیمپټمیټیک پاتې کېږي په ځینې وختونو کې کیدای شي ډسپرینیا یا پینفول کایټس یا هم پینفول سیکشوال انټرکورس د سیکس په وخت کې درد کیدای شي رامنځته کړي د دې سربیره نور سرطانونه هم سالم و خبیث په وجینا کې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو چې له هغې جملې څخه د سالمو سرطانونو تر ټولو مهم چې دی ډاکټر صاحبانو پاپیلوما ده فایبروما ده لیپوما انجیوما لیومایوما دا ټول هغه سرطانونه دي چې موږ تاسې په نورو ځایونو کې ورباندې بحث کړی دا سالم سرطانونه دي که نه ټول په وجینا کې واقع کېږي خو ډېر لږ واقعیت سته په وجینا کې لیکن لږ دي بالکل داسې دي لکه په نورو ځایونو کې چې موږ تاسې په دغو باندې بحث کړی وو او نور خبیث سرطانونه چې په وجینا کې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو له هغې جملې څخه په خاص توګه سره کارسینوما له هغې جملې څخه کومه کارسینوما سکویمس سیل کارسینوما او اډینو کارسینوما یې ډېر د پام وړ دي په ځینې اوقاتو کې کیدای شي په وجینا کې امبریونل رابډیومایسارکوما یا سارکوما بیټرایډز چې ورته وایي دا هم ولیدل شي بیټرایډز هغه سرطان ته وایي چې په داسې ځای کې هغه رابډومایسارکوما چې ته وایي ډاکټر صاحبانو د سکیلیټل مسل دغه خبیث سرطان له سکیلیټل مسل څخه منشا اخلي که چېرته په سکیلیټل مسل کې رابډیومایسارکوما واقع شي هغه کومه دغه خبره نه ده غټه ځکه هلته باید همدغه سرطان واقع شي خو که د سکیلیټل مسل سرطان په داسې ځای کې واقع شو چې هلته سکیلیټل مسل نه و یا لږ و یغو ته بیا موږ څه وایي ډاکټر صاحبانو بیټرایډ ټیومرز ورته وایي یا بیټرایډ سارکوما ورته وایي صحیح سو نو په وجینا کې هم کیدای شي چې په ځینې وختونو کې موږ تاسې بیټرایډ سارکوما هم ووینو صحیح